که د شریعت د خلاف د دې بیا وجوب نشته. د ملا هیبت الله فرمانونو بغاوتونو ته لاره هواره کړه. ستنیزی وایي د امیر په خوله ځان اور ته مه اچوئ. دا چې نورې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په یو تازه وینا کې طالبان له خپل امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده څخه په ضمني ډول نافرمانۍ ته هڅولي. نوموړي د ځینو دیني روایتونو له بیانولو سره ویلي که امیر د ځان اور ته غورځولو امر چاته کوي لاس لاندې خلک یې نه باید ځانونه اور ته وغورځوي. د هغه په وینا اسلام د مشرانو هغه احکام منل واجب کړي چې ګټور او بې ضرره وي. عباس ستانکزي په عین حال کې د بیان ازادي اسلامي حکم ګڼلی ویلي چې سپینې خبرې باید وشي. هغه په خپلو دغو څرګندونو کې په مشخص ډول د طالبانو د امیر المؤمنین یادونه نه ده کړې. په وروستیو کې د سخت دریځو او منځلارو طالبانو ترمنځ د نجونو د زده کړو د ښځو د کار او نورو مسایلو په اړه د اختلافاتو خبرونه ورکول کیږي. دغه اختلافات تر اوسه طالبانو تایید کړي نه دي او برعکس رد شوي دي. پرون د طالبانو امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده ته دوه نږدې کسانو د طالبانو قاضي القضات او د کندهار لپاره د دوی والي د یوې غونډې پر مهال له خلکو طالبانو وغوښتل چې د ملا هیبت الله د حکمونو پیروي وکړي. د طالبانو منځلاري کسان باور لري چې د هیبت الله افراطي پریکړو د دې ډلې رژیم په ملي او نړیواله کچه سخت نفرت سره مخ کړی. خو د طالبانو مشر ټینګار کوي چې نړۍ سره د اسلامي شریعت په اساس تعامل کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.